معلم صاحب سلام علیکم. چیرته روان یې؟ جوړ په خیر. یاره زه هم د مکتب ته لږ درسونه مې واورېد او جم ده ولاړ شو چې درسونه ورکړو. یاره معلم صاحب د افغانستان د مکتبونو څه صادق تاسو همداسې مکتب دی مکتب ته خوشې شئ. وا مکتب دی مکتب کې خو موږ راتلونکي یو ماشومانانو ته یو هغه ته یو زمینه سازه کړله باید دا دی څه ډاکټران شي څه انجینران شي چې باشټک زموږ په افغانستان نوم په لوړو دغو کې برابر شي. نو مکتب خو ډېر ښه دی. مکتب خو ګوره مکتب چې نه علم چې نه علم رڼا ده. یاره استاد داسې وایه چې خپلې پیسې ته نه راوباسم توخه اخلم. علم رڼا ده. دا د پیسو خبره نه ده. انسان هغه انسان دی خوږ ملګری کتاب دی. کتاب ملګری که علم لاره غوره که پوه شي د علم لاره غوره که چې اسمان دی دې نه څه په کار راځي ته څه ګډې وډې وایې. دا ګوره ما ته دا خبرې وکړې ګوره بل چا ته نه خولې به درله چت ته واړئ. یاره معلم صاحب اوس پاسولې کې تا وایي اسمان ته به دې چت کړي هغه نه ځان له وزره جوړه کړم په هغې ولې نه شم زېږېدی. دا څه پاس یاست بېسواده بېسواده څنګه وزرې کې وزرې دا اوس وګوره څه په ګډ وډو سره یاره تعلیم پسې بند مه ویه لکۍ به دې وشي. یاره استاد اوس ته خپله قبه کړ شوې وې لکۍ به دې شي د انسانو څه پر لکۍ شوې ده چا بې تعلیمه وي د هغې لکۍ شوې ده. استاد چې زه راځئ مو استاد څه کار دی د خپل معاش دپاره منډې ووایئ راووایئ هېڅ شی ترې نه کېږي. نه دا ستاسو بچي چې راغلي دا ورورونه چې راغلي دې ته موږ تا کور کې د پوښتنه وکړه څه دا درس مرسي نه دی زده کړی. پای په بې نه پوهېږي استاد تاسو هسې زه ستا وراره علي په بې باندې نه پوهېږي ته دې نور نه پوښتنه وکړه. استاد چې ته تعلیم پسې دغه وایې زموږ استاد بیا زموږ وراره ولې بې قامقل شو. دا ستا وراره قمقل دی ستا وراره کې مازغه نشته دی. استاد تا کې مازغه نشته چې تا کې مازغه تا اوس هغې ته درس یاد کړی دی. درس چې ورته زه یادومه دا کتابونه دا یم چې هغې نه یادوي څه وکړم پې. نو دا بیا مکتب شو ایسته والوځوي ورک یې کړي. ولې والوځو اوس خبره خو دا ده چې الوتنه دا ده چې اسلامي امارات راغله اوس ورور الحمدلله ډېر ښه دغه شو مکتبونو درسونه هر څه شلل او ته اوس هم په دې کې دغه کېږي چې دا دی او هغه دی. موږ ویو چې امن شي سوله شي درسونه شي دا ګوره دا خبره ما ته کړې بل چا ته ونه کړي ګوره دا خوله دله وایم خوله به ستا وایم نېغېږه مو چې هسې ګوره خلک به و چې معلم نه ښه دی ته خو بېسواده ما ولې بېسواده کې. استاد جي هسې نېغ نېغ مه کېږه ځای کې به تخته کم پوه شولې دا ځای زمونږ دی په لاره ځي راځي دا لاره به د باندې سبا بنده کړم. وا لاره به راته اوس په تعلیم کې را سره په لارو کې م جنګونه شروع کړل. یا الله ستا د تعلیمات څه خیر راځي څه خیر نېغېږه مو وان دي وال خبره کې زه به ګوره ما څه خبره کته ما پرې معلم صاحب زه ته ولاړ شم دا خو بېسواده دی ته خو بېسواده نه یې که نه. په لاره باندې څنګه ځې زه به ستا څرمن واړم ګور به ګزاره وکړه ګزاره. سوادداره دی ته خو سوادداره دی. نه ته خو رانه خلاص شو که نه خو هغه ذمهدارۍ به رانه څنګه خلاص شي ته صبر کوه پوه شي. عظیمه ته باید ځان ته راواله دا نه دی که نه د ده وراره راشي دیو سره زما کار رشته دی پوه شي که نه دیو راشي پوه شي دا درته نه دا درته به زما کوم دیو خو د تعلیم نه بیخي بېدتوب احساس کړی هغه بېدبه د موږ یې بېدبه احساس کړی علم تعلیم دې ته نه ګورو خو بس ځه او راځه او دا داسې کومه خبره ده او موږ به خپل ته شروع کوو اوس لا نه دی راغلی. دا معلم صاحب نه دی راغلی چې ته بشلي بشلي کوي نو پوه شي که نه داسې نه پرېږدم او د ده دا ټول بیا کړه معلم صاحب سلام علیکم. سلام مان پرېږده دلته راشي. معلم صاحب ولې دې ملامتات مو پوره ټایم دی پټین مې نه یې والی په ناوکتوب مې نه یې والی دا ستا په شان بیا خلاص کړه چې د چا یې که نه هغه همیشه دپاره سروال وکړي دلته موږ تاله درسونه درکړو راځي او ته پیسو دپاره راځي او درسونه نه ورکوي دا روا دی درس یې ټکه نه یاد کړی ته سره دې موږ په جنګ اچولي اوس دا به زه ورته نه وباسم ولې دې درس نه یاد کړی. ستا
بې سواده دی زه خو سواددار یم ستا قدر کوم زه دې ولې نه وهم هغه بې سواده دی زه چالم چې زه بې سواده وشم هو شاګرده ښه خبره دې وکړه یاره زمونږ افغانستان چې نه سازېږي بې سوادۍ نه نه سازېږي جنګ یې تره وکړي دا زور دغه وکړي او زور یې د شاګرده وباسي یو وخت بیا دا دی داسې ونه شي چې جنګ یې تر سره کړی ورشه تر سره ونغله هغه سواد نه لري هغه ته بیا دا د یو خبره ورسوي سواددار یې کړو تا ته هېڅ ګناه نشته ما هم بد وکړل چې ته ما ووالې خو زه خیر هغه نه پوهېږي موږ بیا پرېږدو تعلیم او علم چې دی پوه شي په هر چا باندې فرض دی بیا دا د خلک یو کې خو ډېر ناپوهان یې نه کوي لکه زه په شان دا ګوره که ته تعلیم نه وکړه بې تعلیمه سړی او ګوره ما دې څنګه څه خبرې وکړې دا بې تعلیمه دی بې تربیه ده تا نه به داسې یو سړی سازېږي او ګوره ما ته ووالې څو لختې مې والې اخر اول دې په اصولو راته خبره وکړه چې استاد ټیم ته وکړه څه خو په ټیم راغلی په اصولو ته خبره وکړه تا کې احترام شته د استاد هغه بې تعلیمه ده بې تعلیمه سړی یو وخت کې نه د استاد احترام نه د بل چا نه د تعلیم کېنه خاله بس تکلیف